قدرمن دوستانو چیرته راغلی یو شکردرې ته صابر خو ګورې چې په انګور اوښتی دی انګور یې نه پرېږدي د خو هم دا باغ وړې دا ونې ډېرې وړې وړې دي خو داسې ډېر جان ښه ډېر راځم هلته راځم ډېر زیات هغه یې نیولي دا انګور که نه نو یا خو موږ ته جالبه به دي چې کله به هم لیدلی نه اول ځل وي د خو ټول وطن هم همدا انګور دي ښه دا خو لا مقصر دی نو د خوا دلته نو دا نور همکاران مې ولاړ دي څه کیسې دي دلته وروره بس دغه انګور رنګ یې وګوره رنګ یې او څومره ښایسته رنګ کې دي موږ دغسې شی نه پاکستان ته لیږو خو له بده بخته چې هغوی بیا چنچول رالیږي د خوا نه کسې دا ویډیو به لږ ښه راشي ځکه د خوا لږه صفا راځي دا دوستانو تاسو وګورئ نو دا د وطن مال ده خو له بده بخته چې بدیل چناچول دي څټلي پاپړ چې وی خوري دا شی دا نو باغونه دي دوستانو نن موږ هم چکر ته راغلي یو او لال استاد خو ګورئ دا اصل کې شاه فاروق وایي شاه فاروق استاد دی خو موږ ټول ورته لال وایو دا هم غواړي چې نن دلته انګور وخوري ټپې خو به ورته د لال استاد د شاه فاروق استاد اورېدلي هغه د هغه سپین کالي چې دي دا دی لال چې دی دا دویم نوم دی خلک فکر کوي چې اول ورته لال استاد هلته نو یو بل والا دومره ډېر دي اوس کوم یو سړی حیران شي کوم ځای نه ویډیو وکړي که نه خبره دا شی ده چې په ټوله کې دا ټول ځای ښه دی دغه الفت چېرته ده کوم ځای کې ده او دغه دی الفت هم راغی الفت وفرمایه انګور خو دې خلک هم ویني چې انګور دي او بس شکر وباسو چې مسلمانان یو او بیا په دې شکر وباسو شکردرې ته راغلي یو په دې شکر وباسو چې خدای پاک د شکردرې لاله مشرور په زړه کې رحم وبو تېرې کړې موږ یې دې ته راوغوښتو او نصیب دلته راوستو نو دا انګور دي نو که اشتیا لرئ خو ځان ته یو پاکټ واخلئ ویې خورئ او ته نه ورکوې چا ته هغه د سره دي وروره کوم هلته واخله ګلان یې وکړه چې اشتیا دې برابره ټیکه چې نه اشتیا زما سم برابره ده خو موږ نن نو دوستانو همکاران راغلي یو ټول دا ونوم دا ته وایي کشمشي انګور شاه فاروق استاد پاتې نه شي انګور خوراک ته تللي انګور هم شکول چې بېرته راغلو موټر نه و خوشحال شاهد است خوشحال شاهد است هماغه وخت کې له مودو وروسته به نو خیمه کې دمه وکړو یو مینه به ماته سي دا نو یو بېل ژوند دی یو بېل خوند دی یو بېل رنګ ده وی دلته مو چایم دي سهار صاحب شړی مو شي تاسو هم په خیر راغلی په خیر راغلی په خیر راغلی په خیر راغلی کښېنئ ښه موږ په بل شی نه وایو ښه سهار صاحب دې ځای په اړه لږ معلومات ورکړئ تاسو دواړه کریمي صاحب تاسو مال ته کښېنئ که نه ته مو ورته که نه شاه فاروق استاد رشخنده ته هم ورشه تا هغلته راشه ته ورشه که نه همدا کښېنئ تاسو سره کیسې بیسې وکړو ښه چکر خو مو ووهه نو چکر خو له اوس شروع کېږي دی نه وروسته ښه دا نو د کابل شکردرې ولسوالۍ د کاخان کلی ښه او خو کیمرمین باید کم کینی ښه مجبوري سملی نو ښه او دلته دې ځای خلک نو وړی دلته راځي کله چې هوا یخېږي لغمان ته راځي ښه هغه ما غرمه خو مونږ یې سیادو کې وکړه بابا په خیر راغلی السلام علیکم کاکا ستړی مو سلام علیکم کا جوړ تازه المرد مونږ خو هغه نادیدګانو غوندې سلام علیکم کاسې مو کړی دی چې مونږ چې دا مونږ ته ډېر جالب ده انګور نه ستړی مو شو د انګورو نه مو واخیسته
او زه په ډېر جالب په دې و چې داسې باغ هم کله نه و لیدلی که نه راځه نو ځکه راځه صدیق کېنه کېنه سفر وکړو استاد راځه ما سره نږدې کېنه کاکا ولې نو د انګور ولې ډېر زیات کېږي دا خو خلاص د شل د وطن انګور دې ښه قبلوي د وطن انګور نه د خاوره انګور دا اوبه له کومه کېږي دا خو جګ ځای ده دا خو له موږ لکه په هغه باندې چې ماشینو باندې ماشینو باندې خپل اوبه نشته لري نه خپل شته ماشینونه دي موږ شګه دې باندې بخوري یشي هغه باندې وچې شو باندې باندې وچې شو خیمه ما جوړه